ورګه داسې راته وایي که نه ګوره سلامونه مو واخلئ صابر جان یم په دې وخت کې په ادیزو کې موجود یم زما په شا باندې دا دومره کراوډ چې تاسو وینئ نو دا د کبډۍ د کتو دپاره راغلي نن د پېښور او د چارسدې د کبډۍ میچ دی بل ها خلک راغلي دي او خلک چې کوم دی کنټرول کول ګران شوي دي دا ورته ښایم دا وګورئ خلک دومره په ګڼ تعداد کې په ګراوند کې حاضر شو
حاضر زه ما خو دا لفظ ډېر زیات د احترام والا استعمال کو چې را داخل شو چې گیم یې مکمل خراب کو او مشرانو دا وینا وکړه چې کلاړیان چې څومره هم دي هغوی دې سایډونو طرف ته لاړ شي ځکه چې دا گیم نور نه کیږي او گیم د دې د وجې هم خراب شو چې دا خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي او دوی چې کوم دی نو ګراوند ته را داخل شو. اوس که زه تاسو ته ووایم نو دلته گیم کول ډېر زیات ګران شو. وجه صرف او صرف دا ده چې د کلاړیانو نه زیات چې کوم دی کراوډ په میدان کې ګرځي او یو د دې چې د کبډۍ چې کوم انچارج دی هغه د خپلو کلاړیانو ته په یو څیز باندې هم غصه شو چې تاسو ولې چې کوم دی هر چا سره ټیک ټاک یې جوړوئ. دا ټیک ټاک دومره لازمي نه دی څومره چې تاسو د خپل ګیم له توجه ورکوئ او حقیقت هم دغه دی ځکه چې گیم دپاره دا دومره کراوډ راغلی دی خو د کراوډ بیخي چېرته د امن مظاهره ونه کړه د صبر مظاهره ونه کړه نو گیم چې کوم دی اوس رکو شوی دی او